السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به خبره کوو د سیکریټ ریکارډر. د مثال په تور تاسو داسې یو حساس ځای کې موجود یاست چې په هغه وخت کې تاسو نشئ کولی چې خپل موبایل آن کې د هغې کیمره راولئ او سټارټ کې یعنی د هغې ځای نه تاسو ریکارډ وکړئ. صحیح ده. بعضې وخت کې به داسې سچویشن کې وي که نه چې بالکل مونږ موبایل هم نشو ویستلی، موبایل خو باسو په لاس کې وي خو ګوتې ورته نشو وړلی چې یاره دا مونږ ریکارډینګ سټارټ کړو، دا ډېر پکار دی. یا غلطي تاسو چېرته وینئ یا چا سره ظلم تاسو وینئ، پکار دی چې د هغه ویډیو وشي. صحیح. خو دوستانو خو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې سمپل تاسو یو بل ملګري ته ووایئ چې زما نمبر ته دغه میسج وکړه، نو چې څنګه تاسو ته میسج وکړي ستاسو ویډیو به اټومیټیکلی سټارټ شي بغیر ستاسو د موبایل خلاصېدو نه، بغیر ستاسو د ویډیو ریکارډ سټارټ کېدو نه. خو دوستانو دې دپاره پکار دی سمپل یو اپلیکیشن چې هغه اپلیکیشن لاندې ډسکرپشن کې ما ورکړی دی. لاړ شئ لینک ته لاړ شئ ډاونلوډ یې کړئ او انسټال یې کړئ. یو خبر یو ملګري کمنټ کړی چې کله هم ته اپلیکیشن یې ښایي نو موږ ته وایي چې دا نیټ سره کار کوي که بغیر د نیټ کار کوي. نو ملګریا دا بغیر د نیټ کار کوي. ټول کوم اپلیکیشن چې ما ښودلي دي هغه ټول بغیر د نیټ کار کوي، دا ټول بغیر د نیټ کار کوي. صحیح. نو دوستانو اپلیکیشن چې کله هم تاسو انسټال کړئ اپلیکیشن به تاسو سمپل خلاص کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ دوستانو نو تاسو ته به داسې اپلیکیشن راشي. دغه ایډ بند شي، صبر وکړئ، دا ایډ پرې لګېدلی دی. ها ایډ بند شو. دوستانو تاسو ته دغه ځای راځي. صحیح ده. چې کله هم دا ځای راغلی دوستانو تاسو په دې سره کولی شئ ډایرکټ ریکارډینګ وکړئ ویډیو. دلته راشئ تاسو دلته شیډیول برابرولی شئ چې دې نه واخله تر دغه ټایمه پورې دی یا دې ځای نه واله تر دغه ټایم نه واله دغه ټایم کې دې څه وشي ویډیو سټارټ شي اټومیټیکلی. خو زموږ مین مقصد چې دی دغه ته تاسو راشئ دوستانو. دلته تاسو وګورئ نور سیټینګونه هم تاسو ته ښکاري. دلته تاسو د ریکارډینګ ډیوریشن یعنې څو ګنټې ریکارډینګ وکړي، 100 منټې وکړي، دا هم تاسو زیاتولی شئ. سایلنټ ریکارډینګ دغه چیک چې کله هم ولګوئ نو مخامخ کس چې تاسو ته خبرې کوي نو هغه اواز بند راځي په ویډیو کې. نور سیټینګونه هم دي خو زموږ مقصد په دې ریکارډ SMS کې دی. دوستانو دغه ته ښکاري تاسو ته start recording by sending message secret بلی کې او 217D او 30 دا به تاسو خپل میسج ته ولېږئ، خپل موبایل ته ولېږئ. خو چې کله هم تا چیک داسې ته لګېدلی وي نو دغه په یاد کړئ او کس ته ووایي چې یاره ته دغه ته لږ میسج وکړه یا ورته یو په طریقې سره ووایي چې دغه زما دغه نمبر ته میسج وکړه یا زما نمبر ته دغه میسج ولېږه چې څه کېږي. صحیح ده. چې کله هم هغه وکړي نو اټومیټیکلی ستاسو ویډیو سټارټ، چې کله دوباره وکړي نو ستاسو د ریکارډ سټاپ کېږي. دوستانو دغه یو طریقه ده، ډېر اسانه طریقه ده، دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی. زه ډېر خپل موبایل کې انسټال کړم. دوستانو دا نننۍ ویډیو که خوښه شوې وي مو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.